له مینوالو زه اوازګل اواز افریدي ستاسو په خدمت کې د اواز د خیبر کمرخیله د بیټولو مخاطب یم. زموږ سره یو شخصیت موجود دی په نن وخت کې چې هغه دی ښاغلي ګلبالي مشهور افریدي صاحب چې موږ غواړو چې هغه نه موږ خپل کلام چې کوم دی د ده په خوږ انداز او په خوږ اواز کې واورو. ښاغلي ګلبالي مشهور صاحب. مننه، شکریه. غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دې ویایي چې زما ارمان به وکړې انتظار کوه لاليه، زما ارمان به وکړې انتظار کوه لاليه، مزې کوه لاليه اوس انکار کوه لاليه، مزې کوه لاليه اوس انکار کوه لاليه. زما په خوله به تاله دعاګانې وي لاليه، زما په خوله به تاله دعاګانې وي لاليه، ته هر وخت خیرې کوه ازار کوه لاليه. هر وخت خیرې کوه ازار کوه لاليه. غزل مطلب ویایي چې په خپل وطن کې مسافر یو مونږ به نه جاړېږو، په خپل وطن کې مسافر یو مونږ به نه جاړېږو، خدایا چې داسې در په در یو مونږ به نه جاړېږو. ډېر د بېوسۍ نه مونږ هر سړي ته لاس نیولې، د بېوسۍ نه مونږ هر سړي ته لاس نیولې، بچي مو وږي دي نه هر یو مونږ به نه جاړېږو. مننه. ګودر موران ویجاړ او پیغلې مو خفه خفه دي، ګودر موران ویجاړ او پیغلې مو خفه خفه دي، مونږ د دې وخت نه مرور یو مونږ به نه جاړېږو. مننه. د وخت زردار راته څه دنګې ځوانۍ خاورې کړلې، د وخت زردار راته څه دنګې ځوانۍ خاورې کړلې، په څه پوهېږو نه او تر یو مونږ به نه جاړېږو. اوښکې مې راغلې او سلګو ته شوم تیار مجبوره، اوښکې مې راغلې او سلګو ته شوم تیار مجبوره، اغیار وخلي په خنجر یو مونږ به نه جاړېږو. ډېره مننه. نو بل غزل دی ویایي چې بیا د سترګو جنګ وکړه خو ویې کا، بیا د سترګو جنګ وکړه خو ویې کا، ما باندې غورځنګ وکړه خو ویې کا. راشه لیونیه سترګې سرې راوړه، تم نشه د بنګ وکړه خو ویې کا. مننه. راشه لیونیه سترګې سرې راوړه، تم نشه د بنګ وکړه خو ویې کا. مشره ګوره ته له چا نه کم نه یې، چا باندې کلنګ وکړه خو ویې کا. مننه. مونږ ورته خوار تصویر کې وښایې، لږ په مونږ ننګ وکړه خو ویې کا. مننه. او مکتي شعر دی ویایي چې دا سړی مجبوره زما نه دی خوښ، دې سړي نه څنګ وکړه خو ویې کا. ویایي چې دا سړی مجبوره زما نه دی خوښ، دې سړي نه څنګ وکړه خو ویې کا.